جی لطیف خان صاحب السلام علیکم کتونکو زموږ د نوشاد جان نن سالګره ده او چې دا تاسو معلومه وي نن د خیر سره 48مه کلیزه مانځل کېږي او امید لرو چې الله پاک دې د چې کوم دا بقایا ژوند دی دا په همدغه رنګ رښتینی تېر شي بغیر د دروغو بغیر د بد اخلاقۍ بدې لهجې نه چې څنګه د دې ډول په زموږ څخه خود وخت تېر کړو نو الله دې وکړي چې را روان کال بیا د 49مه کلیزه اورېږه نوشاد خان 49مه کلیزه چې همدغه رنګ ښه په دون مونږ سره په دې موقع باندې زیشان خان هم ناست ته څه پیغام ورکوي نوشاد له زیشان بھائی خیر سے میرا والا ٹھیک ته جی او ته څه ویلګه وقاسم پیغام ورکوي کنه ته وای ما خان ته دا څنګه لطیف صاحب ویل تاسو څنګه کلیزه مبارک شه دا نور ژوند دی چې کوم ډیر د تیر کړو لږ بعد دې دا خاطر کړ او بل دا جی وسط ها ګیرا توروا خیر دې پریتم توروا او د سې طریقې سره توروا چې پته نه لګي وہ خاطر سے نوشاد خان خپل سالګری په موقع میرا ماننه لطیف صاحب او ذیشان صاحب او وقاص صاحب آیاس چې تاسو ما سرګری لراغلی او مناور راغلی نه هم دلته یو الله څه کار دی کنه چې تاسو ته تاسو سره نه دا خو سم سرګری جی بس لاسونه ته وټکاو نه 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 لک خیر دی بس دا خپل موبایل له چې څه بس یو بل بس نه مهرباني نه او ایسته چې یو خپل اسنو وکړو واه ورګه کنه موږ دې په سرګری راغله چې غوونه مې ملو غوونه جوړي دا غوونه والي شي ملګریو ډېره مننه چې تاسو د ویلاګ وکړلو یاد دیونه وړ دا چې کلیزه مړسړي کې زګون ورځ نن د نوشاد اته سلوختمه منځلې شي نو ډېر مبارک شي